لیسې ته راغلی په لیسه کې موږ توضیح لرو. وضاحت به درکړم چې نن موږ توضیح د مدرسې او د لیسې استادانو ته ورکوو. په دې چې قدرمنو دغه استادان په موږ تاسې باندې ډېر حق لري او هغه چې مستحق استادان دي نو نننۍ مرسته چې دی تاسې په ژوندي بڼه ګورئ چې دغه مرسته موږ د استادانو لپاره چمتو کړې چې په دې کې د مدرسې استادان دي او د لیسې استادان هم دي. نو قدرمندو هیله کوم راسره اوسئ چې دغه مرسته په استادانو باندې وسپارو. نو قدرمندو هیله کوم راسره اوسئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. يا رب کریم الله په مال او حال کې ورته برکات واچي، الله خپل رحم په وکي، کرم په وکي، ټول نه ډک د خوشحالۍ نه ورته ډک وصلی الله وبارک علی نبی مصطفی وعلى اله وصحبه اجمعین. ښاغلی استاد عبدالرحمن صراف اډوال څخه مننه کوو چې زموږ د دغه ملت د بچیانو د روزونکو استادانو دپاره دوی دلته مواد راوړي دي، صدقات یې راوړي دي، ترې مننه کوو. الله د جنتي استادانو استادمونو دغه بله مرسته ده چې انشاءالله دا به هم په استادانو سپارل کېږي. السلام علیکم استاد محترم، ښه جوړې تکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه مرسته د حاجي صاحب عبدالرحمن لخوا د محب الله شهراني مکتب د حافظي قاري د استادانو سره شوي. السلام علیکم. قدرمنو دغه بله خوراکي توکي چې ګورئ نور انشاءالله دا د مدارس و استادانو لپاره دا لیږو، نور انشاءالله دا وګورئ زرنج باریږي، نور هیله کوم راسره اوسئ. مدرسې ته راغلو او انشاءالله دغه مواد چې تاسې ګورئ دا د مدرسې استادانو لپاره دی. السلام علیکم، ښه جوړې تکړې خیریت دی، خاص دی جوړه سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. زمونږ دغه مدرسه د دارالعلوم د شیخ نجم الدین اخوندزاده عالي دارالعلوم استاسو دغه مرستې ګورئ چې حاجي عبدالرحمن هډوال صاحب د استادانو دپاره څه خیرات او مرستې راوړي دي، دا به توضیح کېږي. نور هم حاجي صاحب مرستې کړي دي، دارالعلوم سره هم کړي دي، د کلو خلکو سره هم کړي دي، د مدرسې استادانو سره هم کړي دي. نو موږ الله رب العالمین نه دعا کوو چې حاجي صاحب په مال حال کې د الله تعالی برکت واچوي او الله تعالی دې ورته په دنیا او په آخرت کې دې بدلې ورکړي. نو قدرمندو د مولوي صاحب محترم خبرې واورېدلې، نور انشاءالله د حاجي عبدالرحمن اډوال صاحب لخوا به انشاءالله 8,000 کورنۍ سره مرسته کېږي. په نورو شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې په دې سخت ساعت کې چې د روژې مبارک میاشت یو څو ورځې پاتې کوشش وکړئ د غریبو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ. اجازه راکړئ، الله حافظ.